قهرجنو مظاهرچیانو د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول. دغه مظاهره د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په غبرګون کې شوې وه. ټول ولس د 100,000 کورو د میاخیلو د میراله خل د قانونو د پورته کومنداتو چې مونږ ته د والي موټر ونه نیسي، مونږ ته موټر نه کی او تورخان چې مکته نه کی دا لارین به مونږ ته څوک کې سایز جاری وسات. مونږ په ځای کې نه القاعده ستا نه خسته نه القاعده ورجلای. 2 ورځې وړاندې ائتلافي ځواکونو اعلان وکړ چې په دوه عملیاتو کې 15 مخالفین وژلي، خو حکومتي چارواکي هم د ملکي خلکو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ډېر غم سره باید دا خبره وکړم چې تېره شپه زموږ 14 کسه یو ګناه وطنوال چې په هغه کې خویندې هم شته او یو ماشوم هم پکښې دی، دا شهیدان سوي دي. دا د دوی یو جمهوري حق دی چې خپل اواز پورته کړي او زموږ د لغمان ولایت مقام هم د دغه شان خودسرانه عملیاتو او بل دا چې په هغې کې د ملکي خلکو د تلفات رسیږي په سختو ټکو کې غندنه کوو. له بله پلوه په ولسي جرګه کې د لغمان ولایت یو شمېر استازي وایي د نوموړي ولایت د خلکو غوښتنې ته د بې پامۍ په صورت کې به هغوی د لغمان ولایت د اوسیدونکو له پرېکړې ملاتړ وکړي. اگر اینیا با این بمبار خود ادامه بدن او مردم لغمان ان شاء الله تصمیم میگیرن، ما نماینده‌هایشان هستیم، هر قسمی که تصمیم مردم لغمان باشه ما همراهشان هستیم. دوی د خپل ځان لپاره د براءت په خاطر باندې د څو کسانو نمونه چې اخلي، زه په ډاډ سره وایم چې هغه ژوندي دي، هغه نه دي ویشتلي، بلکې عام ملکي خلک چې هیڅ نوع مجرمیت د هغوی لپاره راجع نه ده، هغه شهیدان کړی سوي دي. ولسمشر کرزي هم دغه پیښه غندلې او وایي پر کلیو بمباري به د ملکي خلکو له وژل کېدو پرته له ترهګرۍ سره په جګړه کې هیڅ پرمختګ ونه لري. د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر د کرزي له قوله وایي چې نه غږمله عملیه د حکومتي واکمنۍ د کمزوري کېدو او د ترهګرو د پیاوړي کېدو لامل کېدای شي. د ملکي خلکو وژل کېدل تل د افغانستان د حکومت سخت غبرګونونه په ځان پسې لرلي دي. لکه څنګه چې له دې وړاندې هم ولسمشر کرزي ویلي که د دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو مخنیوی ونشي، په هغه صورت کې به سراسري جرګه راوغواړي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه به پرېکړه وکړي.